د بحث لپاره راسره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی رومان شیرزاد دی. شیرزاد صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه، پر کابل او پکتیکا د پاکستان له لوري بریدونه په داسې حال کې شوي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر تللی، هغه هیواد چې د پاکستان سیمه ییز سیال بلل کیږي. څه فکر کوئ چې په دغسې وخت کې د پاکستان له لوري پر افغانستان بریدونه کابل ته څه ډول پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. محمد صاحب تاسو ته د تلویزیون ټول لیدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محمد صاحب، افغانستان او پاکستان دوه داسې نه بیلیدونکي ستراتیژیک همسایګان دي، که علامه کړه یو یې نه وي بل به نه وي. خو دا چې پاکستان کې ځینې مغرضې کړی، وخت نا وخت افغانستان په ځینې په داسې مسایلو تورنوي چې افغانستان له هغې نه بری دی. دا د افسوس خبره ده. د پاکستان د تېرې شپې برید نه په اسلامي اصولو کې، نه په بینالمللي اصولو کې، نه په انساني او اخلاقي اصولو کې د منلو وړ نه دی. او لکه څنګه چې ما آیات شریف تاسو ته تلاوت کړ، او تاسو ته شته ژوندون په بدلې اخیستلو کې مؤمنانو، لکه دوی چې وایي چې موږ د پاکستان د دفاع لپاره باید هر څه وکړو. موږ د افغانستان دفاع لپاره لا پخوا ډېر څه کړي، او تر دې وروسته یې هم کوو، چې وایي چې موټی خاورې د وطن به پرې ورنه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن ختن شي. او موټی خاورې د وطن به پرې ورنه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن ختن شي. د اوبو په ځای هغه شعر د ما نه اوس د خمیش خلیل دا وخت حاضر نه دی، خو زه دا وایم چې پاکستان او افغانستان داسې ستر همسایګان دي چې باید دغسې حملې د دوی ترمنځ واقع نه شي. ښاغلي متقي په هندوستان کې د پاکستان د دې حملې په جواب کې ویلي چې پاکستان د خپل مسایل په خپله حل کړي او د افغانانو زغم او صبر دې نه ازموي. موږ په تقریبا په دې تېره یوه پیړۍ کې د دریو امپراتوریو سره سترې جګړې راغلي او درې ورته ماته ورکړې ده، چې آخري دغه د ناټو هیوادونه وو چې د څه د پاسه 50 هیوادونه وو چې تقریبا په 20 کلونو کې دوی ماته وخوړه. موږ د جګړې حوصله لرو، خو د یو مسلمان حوصله په حریم باندې تېری دا په اسلام کې ناروا بولو، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی، دا به تحقیروي نه او یعنی مخذولوي به هم نه. خو پاکستان، شیرزاد صاحب، پاکستان بیا افغانان خپل دښمنان بولي. زه فکر کوم چې ټول د پاکستان 250 میلیونه مسلمانان موږ خپل ورونه ګڼي. پاکستان کې ځینې مزدوري پردی پالې کړی چې هغوی یا د ځینو امتیازاتو په خاطر باندې یا نورو ته د چوپړ په خاطر باندې داسې افعات خوري. موږ خو په دې باندې ایمان لرو چې د پاکستان ولس او موږ د امت په حیث باندې چې د المؤمنون اخوتون، بېشکه مسلمانان په خپلو منځونو کې ورونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، نو تاسو اصلاح وکړئ، صلح وکړئ د خپلو ورونو ترمنځ باندې. په دغه مورد باندې زه د دې خبرو په جریان کې څه پیشنهادات لرم، که تاسو بیا وروسته ماته اجازه راکړه. شیرزاد صاحب، مخکې له دې چې دغې مسلې ته ولاړ شو، ښه پاکستان افغانانو ته دښمن خطاب کوي، تاسې وایاست چې دا ممکن هلته مغرضې ډلې اوسي او په دغه ډول باندې څرګندونې کوي. ښه، دوی که دا مغرضې ډلې دي د چا نمایندګي کوي؟ دغه یو پوښتنه ده. او بل دا چې افغان لوری سره له دې چې افغانانو ته د پاکستان له لوري دښمن خطاب کیږي، د دوستۍ لاس ور اوږدوي، څه فکر کوئ چې دغه تضاد به د پاکستان او افغانستان اوسنۍ اړیکې کوم لور ته بوځي؟ زه ګمان کوم دا هغه کړی دي چې مزدوري کړی دي. نړۍ د مزدورانو غلامانو نه ډکه ده. پاکستان کې هم داسې غلامان او مزدوران شته چې هغوی د پردیو د مصالحو د ساتلو په خاطر حتی د خپل هیواد ملي امنیت په خطر کې اچوي، حتی خپل خلک جګړې ته هڅوي. که نه موږ د پاکستان خلک چې 250 میلیون په شاوخوا کې دي او 50 میلیون افغانان دا ورونه د یوې کلمې ورونه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، مګر هماغه کړی چې دغسې ناسم او تور عزایم لري، دوی په خپل عزایم کې ناکامیږي. د پاکستان ولس هم د خپل خلاصون دپاره مبارزه شروع کړې. هغه غواړي چې د استعمار د هر نوع بوج څخه خلاص شي او هغوی کاملا ازادي ترلاسه کړي. دا د هغوی طبیعي حق دی، لکه زموږ چې حق و چې د روسانو په مقابل کې وجنګېدو، د هغې نه مخکې د انګریزانو په خوا، بیا د چنګیزیانو د هغې نه مخکې، او دغه تېر 20 کلونو کې د ناټو په خلاف باندې دا جګړه
مونږ وکړه دا د ازادۍ په خاطر وه، دا د خپلواکۍ په خاطر وه، دا د عزت او ابرو د ارضي تمامیت د حفاظت په خاطر باندې وه. زه ګمان کوم هغه کړی چې دا اشتباه کوي چې پاکستان 2.5 میلیونه خلک په خطر کې اچوي، دوی په دې عزایمو کې کامیابېدی نه شي، په آخر کې به هم بری د مؤمنانو وي او د حق به وي، او دې کې موږ هېڅ شک نه ګڼو. شیرزاد صاحب هغه مسله چې د پاکستان له لوري دغه ډول بریدونه لومړی ځل نه ده چې ترسره کیږي، تر دې وړاندې هم دوی دغه ډول اقدامات ترسره کړي دي. له بل لوري په نړیوالو سټیجونو کې پاکستان بېلابېل دریځونه لري، کله وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات اوسي، ورسره څنګ کې بیا وایي چې ترهګرۍ پر ضد د مبارزه وشي، پر دې باندې ټینګار کوي. ځینې وختونه بیا د افغانستان اقتصادي سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د همکارۍ ټټر وهي، ورسره څنګ کې بیا د سرحدي امنیت غوښتنه کوي، او کله بیا د افغانستان له خاورې د ګواښ دریځ خپلوي، او دوی وایي چې موږ ته له دغې خاورې ګواښ دی، په داسې حال کې چې اسلامي امارت دغه مسله په وار سره رد کړې ده او څه عملي جنبه نه لري. څه فکر کوئ چې څه ډول یو ګاونډیتوب او هغه مسله چې تاسې یو مخکې یاده کړله چې پاکستان د خپل مسایل په خپله حل کړي، دغه مسایل به یې کله حلیدونکي اوسي؟ محمدي صاحب د شرم خبره خو دا ده چې یو اټومي هیواد پاکستان د یو جنګ ځپلي افغانستان نه د خطر شکایت کوي. دا داسې دی لکه یو څوک چې یتیم په مخ باندې وهي او وایي چې دغه یتیم ولې ژاړي، ولې ما وهي. زه ګمان کوم چې پاکستانیان په دې خبره باندې باید غور وکړي چې د دوی دا ادعا په بینالمللي سټیج باندې هم رسوا ده، شرمېدلې ده، او د انساني ضمیر یې هم نه مني. افغانان هم په دې پوهېږي، حتی د پاکستان ولس پوهېږي. پاکستان ولس ډېر ویښ ولس دی، پاکستان کې ډېر ویښ تنظیمونه شته دی، ډېر ویښ خلک شته دی. ما تاسو ته مخکې ناستو کې ویل چې د عمران خان په شان، د مولانا فضل الرحمن په شان ډېر ستر ستر رهبران شته، داسې هغوی په دې باندې پوهېږي چې هلته څه روان دي. یو څو مزدوره کړی داسې غواړي چې د دغو مسلمانو هیوادونو چې اقبال ورته اشاره کړي چې دا افغانستان د اسیا زړه دی او د لرو بر ملتونه سره ورونه دي، دا یو وجود دی، دا نه بیلیږي. د دې په منځ کې د نفاق شیندلو کوشش کوي، خو په دې عزایمو کې دوی نه کامیابېږي، دوی به ناکامېږي. ما تاسو ویل چې یو اټومي هیواد څنګه له یو جنګ ځپلي هیواد چې د 4 لسیزو د جنګ نه راوتلی، د هغه نه د خطر احساس کوي، هغه هیواد چې ایله یې د ازادۍ ساه اخیستې ده، هغه هیواد چې ایله یې تر اوسه خپل پرهارونه تداوي کوي. موږ په دې 4 کلونو کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې هیڅ نوع اغتشاش نه ده کړی، او د دوحې په تړون کې دا مونږ وعده کړې له نړۍ سره چې مونږ نه د افغانستان خاوره دې ته پرېږدو چې د بل د هیواد په ضد استعمال شي، او نه بل چاته چې هر څومره قوت ولري اجازه ورکوو چې زموږ په داخلي چارو کې ګوتې ووهي. موږ د خپل هیواد په جوړونې باندې بوخت یو، موږ د خپل اردو په جوړونې باندې بوخت یو، موږ د خپلو تعلیمي ادارو په جوړولو باندې بوخت یو، موږ د خپل تجارت او د بیا رغونې په کارونو باندې اخته یو. نو ولې موږ بعضې حاسدې کړی، بعضې شیطاني کړی، غلامې او مزدوري کړی، موږ دغه نه پرېږدي په دغه 50 میلیوني نفوس باندې چې پرهارژلی دی، ټوټه ټوټه دی، شهیدان لري، غازیان لري، دا نه پرېږدي چې دا خپل هیواد آباد کړي. موږ څوک داسې یو ویډیو، داسې یو څه نشي وړاندې کولی چې افغانستان دې په 4 کلونو کې چاته یو سلام هم وراچولی وي، مګر هم دوی به په دې عزایمو کې ناکامیږي، دوی به ماته خوري. لکه متقي صاحب چې وفرمایل چې د افغانانو صبر د څوک نه ازمي. خدای نه خاصه که د افغانستان ولس په غوسه شو او یو وار یې سر واخیسته، د دې کنټرول بیا ناممکن دی، بیا به پاکستان ته ممکن نه وي، حتی موږ افغانانو ته به ممکن نه وي، او بینالمللي موسسې ته به ممکن نه وي، ځکه تاریخ ثابته کړې ده چې له روسانو سره یرغلګرو قواو سره موږ څه وکړل، د ناټو له قواو سره مو څه وکړل، د هغې نه مخکې له انګریزي قواو سره مو څه وکړل، د هغې نه مخکې له تیمورلنګ سره مو څه وکړل، له هلاکو چنګیز سره مو څه وکړل، د دې ټولو سره مو څه وکړل. دا هغه تاریخ دی چې تاریخ بیا تکرارېدی شي. موږ وایو چې راځئ راتلونکی تاریخ د صلح، د امنیت، د جوړونې، بیا رغونې، د ورورولۍ یو تاریخ جوړ کړو، نه د جګړو، نه د فقر و فاقې، نه د احتیاج، نه د اشغالونو سیاست. شیرزاد صاحب ښه پاکستان وایي چې له هغه وخته چې پاکستان ایجاد شوی دی افغانستان ورته په ښه سترګه نه ګوري، حال دا چې د اسلامي امارت له لوري هم ورته د دوست هیواد او د ګاونډي هیواد خطاب کیږي او تل ورته د دوستۍ لاس غځېږي. تازه بیا د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې د هرې موضوع حل او د هرې ستونزې حل په دې کې نه ده چې خبرې اترې وشي. له دغو بریدونو وروسته یې دغه ډول خبرې کړي دي. ښه څه فکر کوئ چې پاکستان نه غواړي خبرې اترې وکړي په دغه موضوعاتو باندې تر څو حل شي او که نه کومه بله لاره خپلوي؟ نو پاکستان د جګړې لاره هم نشي خپلولی. زه په یقین درته وایم، زما دا کلیپ، دا ساعت، دا دقیقه دې شاهده وي چې پاکستان هیڅ کله هم د جګړې د تداوم مطلقا توان نه لري. که نه په دغه تېرو 2 هفتو کې د هند سره
یا په تېره یوه میاشت کې د هند سره جګړه په 4 ورځو کې ولې دی لویو سترو قدرتونو په توسط باندې حتی خپله د امریکا رئیس جمهور ښاغلي ډونالډ ټرمپ په دې کې مداخله وکړه. فکر کوئ بیا هند د افغانستان سره د مقایسې وړ دی؟ بالکل مقایسې وړ دی. هند د پاکستان شرقي همسایه دی، افغانستان غربي همسایه دی. خبره یوه ده، که لر دی او که بر دی، خبره یوه ده. پاکستان د اوږدې جګړې، پاکستان د 250 میلیونو خلکو حتی د مړولو توان نه لري، نو د جګړې د غځولو د 20 کاله جګړې چې موږ له ناټو سره وکړه هغې توان به څه ولري، د 10 کاله هغه جګړې توان به څه ولري چې موږ له روسانو سره وکړه. او د دې نه همداسې پسې ورځه هلم مجره موږ داسې وایو چې جګړه د حل لار نه ده. د پوځ دغه ویان شاید تاریخ نه یې لوستلی او شاید داسې یو جذباتو کې یو غونډاره یو ډوزه یې ویشتې وي، خو موږ دوی ته وایو چې جګړه په خوله باندې ډېره اسانه ده. په جګړه کې هغه د پښتو متل ده چې حلوا نه ویشل کېږي. تاسو فقط د 4 ورځو جګړې له هندوستان سره ریزلټ او نتیجه موږ ته ووایي، موږ به تاسو ته وایو چې جګړه څوک کولی شي، څنګه کېږي. جګړه په عزم و ارادې کېږي، جګړه په ډېرو سترو قربانیو کېږي چې شاید تاسو ورته تیار نه وئ. موږ خو تیار له جنګ نه راوتلي په اوبو لامده یو، الله دې دا جګړه بیا موږ ته نه راولي، خو که راشي موږ بیا هم ورته لبیک کوو. لیکن موږ د یو مسلمان سره جګړه حرامه بولو، د الله په فرمان حرامه بولو، د رسول الله په د احکامو سره حرام بولو، د صحابه او د مشن خلاف بولو، حتی د یو مسلمان ګاونډي په خلاف باندې یو تیږه اچول موږ حرام بولو. ځکه ګاونډی دومره حق لري چې که چیرې همسایه مړ شي نو د ده حتی کیدای شي په میراث کې هم حتی دا شریک شي. موږ ګاونډي ته د رسول الله سم د دغې توصیې په سترګه باندې ګورو او پاکستان خپل ورور ګڼو. د پاکستان 2.5 میلیونه ولس چې ده دا خپل ورور ګڼو، د هغوی لوږه خپله لوږه ګڼو، مرض یې مرض ګڼو، غم یې خپل غم ګڼو. لکه څنګه چې په 40 کلونو کې دوی د موږ تر څنګ ولاړو، زموږ میمانداري وکړه په مهاجرت کې. موږ هغه ورځ په دوی خدای نه راولي چې دوی مهاجر شي، موږ په خپل کور کې ځای ورکوو، په خپل زړه کې ځای ورکوو، خپله مړۍ ورسره تقسیموو. لکه څنګه چې د رسول الله صحابه په مدینه منوره کې د مکې له مهاجرینو سره حتی له مهاجر سره خپله ځمکه وویشله، حتی مهاجر ته هغه دویمه مېرمنه چې له ده وه په طلاق یې کړه هغه ته یې په نکاح کړه. موږ په داسې یو اسلام باندې ایمان لرو، موږ په داسې یو همسایه‌توب باندې ایمان لرو، په داسې یو انسانیت باندې ایمان لرو. خو پاکستاني ولس ته وایو چې هغه مغرضې کړۍ مه پرېږدئ چې ستاسو د هیواد، زموږ د هیواد دغه امنیت، دغه ورورولي، دغه پرمختګ دا له منځه وړي. دا مغرض کړی تاسو په خپله د فشار لاندې راولئ، په دوی باندې سیاسي فشار راولئ. چې په پاکستان کې د پاکستان ولس په دې تاسو وایئ چې خبر دی، هلته ډېر پوه خلک دي، ډېر مهم مسایل دي، ولې دوی نشي کولی چې دغه وضعیت کنټرول کړي؟ فکر کوئ چې هغوی په دغه مسله باندې راضي نه دي؟ او که راضي دي د پاکستان حکومت ولې نشي کولی خپلې اړیکې له افغانستان سره ښې کړي؟ زه په یقین درته وایم چې د پاکستان ولس 100 سلنه زړه له افغان ولس سره دی. هغوی یو پرمختللی افغانستان غواړي، ځکه د پاکستان ښېګڼه په افغانستان کې ده. که په افغانستان کې امنیت وي، پاکستان کې به امنیت وي. که په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي، پاکستان کې به اقتصادي پرمختګ وي. که په افغانستان مخ ته ځي، پاکستان به مخ ته ځي. د پاکستان شاته بحر او هند دی، مخې ته یې موږ یو. پاکستان بله هېڅ چاره نه لري. د پاکستان د اقتصادي مارکیټ 80% ترکیز په افغانستان باندې دی. د پاکستان امنیت حتی 100% افغانستان پورې تړلی دی. که افغانستان په امن کې نه وي، پاکستان کې د امن د راتلو اصلا خیال کول هم دا یو جنون دی، دا یو لیونتوب دی. پاکستان به هله په امن کې چې په افغانستان کې امن وي. پاکستان به هله پرمختګ کوي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان د نړۍ د هیوادونو سیال شي. زه وایم چې هغه مغرضې کړۍ د پاکستان په خپله د منځه ویسي، چې هغه د پاکستان امنیت ته په خپله هغوی په زوره یې جګړې ته هڅوي. پاکستان کې چې کوم خپل منځي اختلافات دوی دې حل کړي، افغانستان په دې کې مدد کولی شي. که د پاکستان سبا هم په افغانستان باندې غږ وکړي چې راشئ د موږ ترمنځ توسط وکړئ، د موږ ترمنځ منځګړتوب وکړي، افغانستان دې ته حاضر دی. د افغانستان ولس مشرتوب یې حاضر دی، کشر یې حاضر دی، ځکه افغانان پاکستان خلکو ته شر نه غواړي. موږ د شریر نیت افغانان نه لري، نو موږ له دوی نه هیله ده چې د نیک همسایه‌توب هغه ټول بریدونه کراس نه کړي. او لکه څنګه چې متقي صاحب په خپلو خبرو کې په پریس کانفرنس کې ویلي چې د افغانانو حوصله او صبر دې نه ازموي. شیرزاد صاحب، ښه اسلامي امارت دغه بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې پاکستان په ښکاره ډول باندې د افغانستان له هوایي حریم راتېر شوی او نقض کړی دی. دوی ویلي دي چې د خپلې خاورې دفاع حق دی او مسلم حق بولي. خپل تر څنګ دي پاکستان ته یې د پایلو خبرداری ورکړی. فکر کوئ څه ډول پایلې به پاکستان ته ولري؟
افغانستان لکه څنګه چې پاکستانیانو ما تاسو ته په اول کې آیت شریف تلاوت کې چې موږ هم د خپلې دفاع حق د وجوب تر حده پورې لرو چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او په بدله اخیستلو کې تاسو ته ژوندون دی ای د عقلونو خاوندانو. موږ د افغانستان د لویشت نه د انچ نه د سانتیمتر نه د دفاع حق لرو او دا موږ ثابته کړې ده په عمل کې. دا د خولې خبره نه ده. په دې لاره کې د روسانو مقابل کې موږ 2 میلیونه شهیدان ورکړي، دغه د ناټو په مقابل کې موږ د 9 میلیونه زیات شهیدان ورکړل. که داسې 2 میلیونه نور موږ شهیدان ورکړو موږ دې ته تیار یو، مګر موږ دا د حل لار نه بولو، دا د پاکستان په خیر نه بولو، دا د پاکستاني ولس په خیر باندې نه بولو، بلکې د ټولې آسیا په خیر باندې نه بولو. د ما د شاوخوا هیوادونو د چین، هندوستان، د آسیا د هیوادونو نه، حتی ملګرو ملتونو اسلامي کنفرانس نه دا هیله ده چې پاکستان خپلو غلطیو ته، تېروتنو ته، سیاسي تېروتنو ته، نظامي او استخباراتي تېروتنو ته متوجه کړي او د افغانستان د تېرو احداثو نه عبرت واخلي او په داسې منجلاب او په داسې کشمکش کې ځان وانه چې بیا د هغې نه وتلی نه شي. زه یو څو پیشنهادونه په آخر کې بیا لرم که تاسو وخت راکړه. بله شیرزاد صاحب د بحث جنبندۍ ته به بیا ور وګرځو، خو تر هغې وړاندې غواړم وپوښتم چې د پاکستان خبرو ته په کتو او دغه راز کړنو ته په کتو سره پاکستان د افغانستان لپاره د څه ډول یو ګاونډي په توګه تعریفېدی شي؟ زه ګمان کوم دا وخت د پاکستان ولس زه نه یادوم، یعنې پاکستان دا وخت د افغانستان لپاره یو ښه ګاونډی نه ده. په دې سال کې چې موږ د ښه ګاونډیان یو. افغان ولس په 4 کلونو کې د ازادۍ د 4 کلونو کې ثابته کړه چې د پاکستان لپاره ډېر یو نیک، مطمئن، مسلمان، په خپله خبره ولاړ همسایه دی، مګر متاسفانه پاکستان په دې امتحان کې ناکام شوی دی. پاکستان داسې یو هزیل، ضعیف، داسې یو کمزوری افغانستان غواړي چې همیشه یې علامه کړه د قماندې لاندې یو افغانستان د هغې مرحلې نه وتلی. ځکه افغانستان بار بار د ازادۍ د خپلواکۍ دغه ترلاسه کړې ده. افغانستان که چېرته د بل چا وصایت او د بل چا باداري منلی نو امریکا بهترین بادار او ښه ډالر به یې هم راکول، ښه به یې نازولم، دغسې نور هیوادونه به منلي وو. امریکا په نړۍ کې ټول خپل ماتحت هیوادونه داسې پرمختګ یې ورکړی دی چې نن د هغوی پیسه د ډالر سره مقابله کوي. خو موږ وایو چې نه، ازادي تر پیسو ډېره اوچته ده. ازادي تر دغه ظاهري نعمتونو، تر دغه بلډینګونو، تر دغه تیارو او تر دغه لکزسو، مرسیډیزو، بي ام ډبلیو موټرو نه ډېره غوره ده. چې ما مخکې مو تاسو چې موټی خاورې د وطن به پرې ونه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، د اوبو په ځای د زړه وینې به ورکړم، که محتاجه تراوت ته دا چمن شي، خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت قرباني زما د تن شي، که غلیم لما برای یوړ محبوبي ستا په وړونه دې زما د تن کفن شي. موږ په دې باندې باور لرو. شیرزاد صاحب راګرځو وروستیو حل لارو ته. ښه پر پاکستان باندې لکه څنګه چې تاسو ویل چې له بده مرغه یو ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی د افغانستان لپاره، په دې وروستیو کې څه ډول باور پرې کېدی شي؟ په رښتیا هم خبرې اترې به وکولی شي، د یو حل په توګه وړاندې شي؟ اخري حل یې څه ګڼئ؟ محمدي صاحب، ما د همدغسې خبرو د حل لپاره د پاکستان اسلامي تنظیمونه، سیاسي تنظیمونه، اسلامي کنفرانس، حتی پاکستان کې مصلح خلک، هغه پاکستانی محب خلک چې وایي چې سب سے پهله پاکستان، هغه خلک چې له پاکستان سره مینه لري، هغه علمای کرام، هغه د حقاني مدرسو علمای کرام، هغه د ابوبکر او د مدرسو شاګردان، دا ټول کولی شي چې د پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت ترمن توسط وکړي او دا د خبرو اترو میز ته راشي. ما په دې اړه باندې یو څو پیشنهادونه له ځان سره په لاره کې لیکلي وو چې اول لکه څنګه چې زلمي خلیزاد مې وخت کې اشاره وکړه چې د افغانستان او د پاکستان اصلي کشمکش د ډیورنډ د کرښې نه دی، نو موږ باید دواړه طرفونه د ډیورنډ د کرښې په اړه باندې خبرو اترو ته ذهناً چمتو شو. خپلمنځي اختلافات دویم لپاره یو کمیشن یا کمیسون وټاکو، ځکه چې جنګ د حل لاره نه ده. دا غلچکې حملې، دغه د غله په شان په کنډو باندې راښکاره کېدل دا غلط کار دی. دریم، د یو بل پر مخ باندې بلا قید و شرط دروازې خلاصې کړو، ځکه دواړه طرف ولسونه مسلمانان دي، ورونه دي، د یو بل نه تغذیه کېږي، په یو بل پورې اقتصاد تړلی دی. څلورم، اړیکې د داود خان مرحوم وخت ته راوګرځوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه د بارډر مسله وه او نه کومه ویزه وه. پنځم، پاکستان افغانستان د روغنیاتۍ په بنیاد باندې زه د یو افغان په حیث
د یو امنیتي سند باید سره امضا کړي چې څنګه د یو بل په خاوره تیری ونه کړي او د یو بل ته خطر کې واقع نه شي. شپږم، د یو بل د عرضي تمامیت درناوی وکړي. اووم، د مهاجرینو مسله چې دا اوس ګوره موږ د ډېر فشار لاندې یو، دا د خبرې اترو خیرخواهۍ له لارې حل کړي. اتم، د تجارت کچه چې صفر ته نور راکته کېږي باید بیرته لوړه شي تر څو پاکستان افغانستان دواړه د یو بل نه مطمئن شي او یو بل ته خیر وغواړي. نهم، د نو بارډر لکه مخکې چې اشاره وشوه داود خان وخته او لکه څنګه چې ښاغلي عمران خان د خپل بندي کېدو نه مخکې د دې پیشنهاد کړی و، عملاً یې دې ته یو کمیشن ټاکلی و، د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د بارډر مسله د منځه ولاړه شي. لسم، په زرګونو افغانان او پاکستاني محصلین باید یو بل سره ومنو. موږ پخوا په زرګونو پاکستاني محصلین په افغانستان کې منل او پاکستان په افغان محصلین پاکستان کې منل. جنگ د حل لاره نه ده. مسلمانان باید خپلې خبرې په تفاهم سره حل کړي. شیطاني کړۍ باید له منځه ولاړې شي. منافقینو ته باید وخت ونه کړل شي. ډېره مننه کورودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی رومان شیرزاد. تاسو هم مننه.